یا نقصان وبکې یا د آخرت نو د هغې به موږ نشاندهي کول او خلکو ته به هم د هغې شرعي احکام بیانول. د هوایي ډزې که په واده ښادۍ کې وي هم او که د اختر په شپه وي هم. او د هغې اوس FM زموږ بند دی خو بیا هم زوړ ریکارډ غږېږي نو خلکو ته د هغې خبر رسېدلی دی او بیا هم انشاءالله وایو به خلکو ته چې فضول خرچونه هم مه کوئ، هوایي ډزې هم مه کوئ ځکه په دې باندې د شیطان ورورولي جوړېږي. دا کارتوس چې په جاجر کې دي نو دا هسې څوک نه ورکوي، دا د روپو روغه ګټۍ پکې ورکړي او دې سترګې پټه کړي او ګوته پرې راکاږي او پړق پړوخو کې لږ ساعت له خدای خوشحاله شي، خو کله کله د دې نه د بل چا کور روان شي او ډېر لوی غم ورته رسېږي. د دې نه مخکې مې ویلي چې دا کول نه دي پکار، ګناه ده او بیا به انشاءالله ووایو چې دا به نه کېږي انشاءالله. مخکې چې کله رمضان شروع کېدو هغه مخکې شو او زما خبرې فایل حواله په خبره ویډیو صاحب وکړې. زما کنسنټریشن هغه چې کومه کووډ د کرونا وایرس چې کوم یو وبا بلو شوی ده مناظره سره ما خپله خبرو کې نو SOPs already هماغه دي چې کوم رمضان لپاره دا و چې لږ ډسټنس مطلب دا ده زموږ هم دا ریکویسټ دی چې هماغه اجتماعات چې کېږي نو تاسو خپل جوماتونو کې لږ یو خو د اویرنس والا خبرې او بل دا دی چې لږ سوشل ډسټنسینګ او لاسونو صفایي او دا خبرې چې وشي نو ښه میسج به لاړ شي. زموږ الریډي ډېر زیات کاپریشن شوی دی، الله شکر ډېر کم کمپلینټس راغلي دي. دا ډفرنټ مانیټرینګ خو کېږي، تاسو ته پته ده ډفرنټ دغه نه دا دی چې اکثر جوماتونه فالو شوی دی. داسې بیا اوس عید اجتماعات دي، دوه خبرې دي. یو خو کوشش وکړي چې څونه ارلی کېدای شي ارلی وشي. پېښور کې مو هغې دغه کړی زموږ 7 بجو پورې وایډ اپ کوو مونځونه په ټایم وشي او لږ شارټ وي چې بس خلک له زر زر خپل کورونو ته بیا لاړ شي. بل هماغه کوشش به کوو چې عید اجتماعات کې لږ ډسټنس سره یو بل سره ودرېږي، زیات خلک روزي او یو بل سره ملاوېږي، خطره ډېره زیاته ده. زه تاسو ته وایم چې په KP کې اوس چرسدمه کې ډېر لاندې اوس به موږ 10 نمبر باندې راوړو چې کیسز ډېر زیات دي. پېښور په ټاپ دی، بیا دلته هم 155 کیسز آلریډي رپورټ شوي دي، 11-12 ټیسټ هم شوي دي، لوکل 5 ټیسټ دي. نو د چرسده خلکو بل ښار کې مو هغه ټیسټ شوي دي دلته ښخ کړي. نو لاست 2-3 ډیز کې به هم هغه یو دغه روان دی، کیسز لږ زیات دي. بازارونه کلوز شو، خلک بهر روزي، یو بل سره انټریکشن کوي، نو دا شی ډېر زیات کنټیجیس دی. او چې کله ولګي ټیک کېږي هم خلک امیونټي لیول د چا ښه دی هغه ټیک کېږي. د بعض انسان دا مخکې نه کمپلیکیشن وي، نو فار ایگزامپل هغه هارټ پیشنټ دی یا شوګر مریض دی یا دغه پھیپړو کې څه پرابلم نو هغه نه بچ کېږي. دلته مولانا صاحب ته پته ده مومن والا دی نوټس کې دی سړی ټیک ټاک و، چې کله ساه خراب شو نو هسپتال کې مولانا صاحب د فرسټ ټایم چې ما ته کال وکړي یاره دا زر شفټ کې ځکه چې د سړی ګډ وډ شو نو هغه بیا یو هفته پس بیا په هغه ورسوي. دا SOPs دغه شوي دي. نور خو سکیورټي ریلیټډ ایشوز دي او DPO صاحب دغه کې هر یو کوم هغه دی خپل ورکینګ سکیورټي پلان جوړ کړی. ډېره مننه، تھینک یو. شکریه ده کوم او داسې چې کله اجتماعي کیسه راشي نو د علماء کرامو ځکه چې زه د مدرسې طالب علم پاتې شوی وم نو ما ته پته ده چې څنګه تربیت خلک وایي چې د مور د غېږ نه شروع کېږي، خو زه وایم چې نه د علما د اذان نه شروع کېږي چې کله دنیا ته راوړي نه مولانا صاحب چې اذان ورته وکړي د هغه اذان نه شروع کېږي او په جنازه باندې ختمېږي. نو زموږ د تربیت یو داسې همیشه دپاره روان یو پروګرام دی چې په دې ممبر او محراب باندې څوک ناست وي د هغه د الفاظ د خولې نه سره وځي هغه ډایرکټ په زړه باندې اثر کوي. زه چې خپله محلې ته کله وګورم یو کس و لګیا و نو په جومات کې ناست و داسې کتلې و ویښتې راونډول جیب کې اچول کلاس فیلو مې و نو ما ورته وویل داسې کوې وایي یاره دا یو حدیث یو مولانا صاحب دا راکړي و او زه ډېر مشهوم وم په هغه وخت کې وایي اول ځل جومات ته راغلم نو هغه وایي چې دا جومات له چا ګندګي اوچته کړه کاږي او ویښته ونیول الله تعالی به ورته په جنات کې چې کوم کور وي هغه صفا سوتره ساتي. نو وایي زه چې جومات ته راشم نو بس زه په دې ویښتو پسې
سے هغه په جز کې داسې راغلې ده چې په کوم نیت سره کوي نو الله تعالی په هغه ثواب خو ورکوي نو تاسو ممبر او محراب چې کوم انداز سره میسج کنوي کوي خلکو ته کوم پیغام رسي هغه دې چې زموږ د کرسي او زموږ په کلام باندې نه رسي او تاسو هغه څومره طالب علمان چې دي هغه په ټول کارونو کې ورشوي په هر جماعت کې چې یو جماعت کې یو کس نو تقریبا 100 200 500 کسان په بهر ځای کې موجود دي نو تاسو کوم مؤثر طریقې سره چې هغه پیغام خلکو ته رسي موږ په بدل ته کو کې شي هغه څنګه رسي موږ د قانون په زبان کې کوو تاسو د دین په زبان کې کوو او دا په دین باندې مېن خلک دي چې په دین کې کوم نه ہوتے څنګه مناسب بین المبذرین کانوا اخوان الشیاطین چې هغه ته دا پته چې تبدیل څه دی اسراف څه دی موږ ورته چې قانون کې دا سیکشن دی نه کې جیل ته او تاسو ورته وایي چې دا ونه جوړیږي نو په آخرت کې وسنګي زموږ یو کلی صاحب خدای په کې مشاهد ولور کې نو بستر مرګ باندې پروت کاری شفیق الرحمن نوم الله ورته روم د ضرور کړو هغه یو خبره کړې وه موږ ته تر اوسه یاد ده زه اکثر کوم هغه یو مکتب کې یو استاد و نو شیطان صفت ډېر زیات ورانو لنډه به یې راغستې او کتک به یې راغستې او ماشومان به یې ډبول نو دا هغه محلې او د هغه علاقې بچیان چې کوم وایي هغه فرشته صفت ولدې چې کوم یې هغه شو چې دا بچیان سره ورکو دي سیمې چې دی وایي ډبوي نو موږ به داسې کوو چې دا مولانا صاحب دی دا استاد دی دا به بدل هغه یې بدل کړو یو فرشته صفت استاد یې راوست وایي هفتې پر چې هغه کله وکتو نو خپل بچیان یې ټول شیطان صفت جوړ شوي وایي ټول راغونډ شو چې یاره موږ ته شیطان صفت استاد پکار دی چې زموږ بچیان فرشته صفت نو داسې دی چې کله تاسو تربیت کوم په علاقه کې کوئ یو قرآن تعلیم به کېدو نور بیان به کېدو هر مازدیګر موږ پس به زموږ په علاقه کې به کم از کم دا کېدو چې یو داسې تربیتي حدیث به بیان کړو چې هغه به دومره دور راس نتایج به و چې خلکو په ذهن کې برابر کړه څنګه چې ما دا ویښته ورکړل نو تاسو په ذریعه سره چې کوم میسج خلکو ته راشي هغه که د کورونا وایرس باره کې که زموږ د هوایي فایرنګ باره کې یا نور څه دغه نو ډېر مؤثره طریقې سره دي او دا زموږ لپاره یو زموږ نیکبختي ده چې تاسو باندې خلک موږ ته دلته دستیاب دي انتظامی احساس کا فعال اکثر فرمانے اور اللہ نے چھوٹ انتظامی حفاظت اور اللہ تعالیٰ امن صلی اللہ تعالیٰ اور بیماری لینا یہ خاص دعاگانی مفتی صاحب چھاپڑی پر احوالی اللہ تعالیٰ نے دا چھوٹ بیماری سنو بیماری چیز دعوان تو ټول د پاکستان د ملت الله او تاسو ته